بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره په نتورک کې دوه مین ټایپ اف کیبلز استعمالیږي. یو سټریټ تھرو کیبل استعمالیږي، یو کراس اوور کیبل استعمالیږي. د سټریټ تھرو کیبل دواړه سایډ ته کلر کمبینیشن یو شان دي، لکه تاسو وګورئ واټ اورنج وایټ ګرین بلو ګرین وایټ براون او سیم دې طرف ته وهمي ون سایډ دواړه سایډ ته به سیمي RJ 45 کنیکټر به استعمالیږي. کرمبینګ ټول په تھرو باندې موږ دا کیبل جوړو او دا سټریټ تھرو کیبل استعمالیږي ټو کنیکټ ډیفرنٹ ډیوایسز لکه پی سی او سوئچ ته کنیکټ کې دغسې راوټر او سوئچ کنیکټ کې دا ډیفرنٹ ډیوایس دی لپاره موږ سټریټ تھرو کیبل استعمالو. کراس اوور کیبل چې دی هغه کې کلر کمبینیشن کو تاسو وګورئ د یو طرف ته دا کلر کمبینیشن دا یو شانتی دی او په دې کې بیا دا ګرین او براون چې دی دا د یو بل سره چینج کړي دي، نو دا استعمالیږي به. ټیک شو. اوس دا کراس اوور کیبل استعمالیږي ټو کنیکټ سیم ډیوایس. سیم مطلب دا دی چې موږ سوئچ د سوئچ سره کنیکټ کوو، پی سی د پی سی سره کنیکټ کوو، راوټر د راوټر سره کنیکټ کوو. دا لپاره به موږ کراس اوور کیبل استعمالو. ټیک شو. اوس د دې نه وروسته موږ ګورو کنه کو فرض که موږ پیکټ ټریسر ته راشو او موږ دلته کې یو دوه سویچونه راوالو. ټیک شو. دغسې یو دوه سیسټم یې ما هسې راواخیستی، ټپالوجي نه راغو، صرف دا ګورو چې یاره دا کار به څنګه کوي. نو ګورئ دا یو چې دی دا زموږ سره سټریټ تھرو کیبل دی. ټیک شو. دا زموږ سره سټریټ تھرو کیبل دی، دا موږ کنیکټ کوو، دا زموږ سره سټریټ تھرو کیبل شو. ټیک شو. ټیک شو. نو دا زموږ سره دا زموږ سره سټریټ تھرو کیبل دی. دلته کې ښکاري چې کله پر دې کیبل څه کلیک کوم کنه سټریټ تھرو. دا یو چې دی دا زموږ سره کراس اوور کیبل دی. دا کراس اوور کیبل او دا سټریټ کیبل. کراس اوور کیبل استعمالیږي ټو کنیکټ سیم ډیوایسز. نو کو فرض که زه دا سوئچ د سوئچ سره کنیکټ کوم نو زه دا کنیکټ کولی شم. کو فرض که څه ټایم کې څوس غلطي دا وکړمه چې ما هلته کې دلته کې خو پته لګي په پیکټ ټریسر کې پای کې خو دواړه یو شان دي فزیکل چې کله موږ دا جوړ کړو، او ما داسې چل وکړو چې ما کراس اوور کیبل راواغستو او د پی سی او د سوئچ په منځ کې مې کړل، حالانکه په دلته کې زموږ سره سټریټ کیبل پکار دی، کراس اوور نه دی پکار. نو آیا دا به کار کوي او که نه کوي؟ نو د هغې دا په ماډرن ډیوایسز کې دا کار کوي، ځکه چې په دې ماډرن ډیوایسز کې یو کمانډ راځي، به زه تاسو ته وښیم. لکه اوس دا فاسټ ایترنټ 01 دې ته به موږ لاړ شو enable configuration terminal ته او انټرفیس فاست ایترنټ 01 ته چې دلته کې به یو کمانډ دی MDIX auto. MDIX auto کمانډ چې کله تا ورکړو نو د دې کمانډ کار دا دی که نه چې کو فرض که په غلطۍ باندې د سټریټ په ځای کراس کیبل ولګي یا د کراس په ځای سټریټ کیبل ولګي، نو دی به یې په خپله صحیح کوي، انټرنلی یې سافټویر په تھرو باندې به یې دی صحیح کوي او دا به تاله کار کوي. ټیک شو. نو اوس چې کله دې کې موږ دا کمانډ انیبل کو نو کو فرض که دې پورټ ته زه سټریټ په ځای ما اوس لکه کراس اوور کیبل لګوله خو دا به د هغې باوجود کار کوي. ټیک شو. دغسې کو دا زیاتر چې دا زموږ سره په سوئچ کې بای ډیفالټ انیبل وي، په هر انټرفیس کې کوئی ته انیبل کوي. لکه اوس په دې بل سوئچ کې زه په انټرفیس فاست ایترنټ 03 کې انیبل کومه نو هلته به MDIX auto کمانډ ورکمه. نو اوس که د سټریټ په ځای باندې کراس لګي او که د کراس په ځای سټریټ لګي خو دا به کار کوي. نو دا زموږ سره د MDIX کمانډ کوالټي